په دې کې اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې کله ناکله موږ ته میسیج راشي چې دا وګوره قرآن پورې په فلاني ملک کې استهزا شوې ده، خلکو خاندلي دي، د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي شوې ده، دا نشر کوي چې دا خلک خبر شي. دا قسمه میسیج مخکې لیږل روا دي او که نه؟ دا مسله مخکې موږ یو پیر دوه بیان کړې وه او بیا هم یاده کوي چې دې کې شک نشتی د ټولو نه لوی کار او د ټولو نه لوی عبادت او جهاد هغه دا دی چې یو سړی د هغه شبهاتو جوابات ورکوي کوم چې د اسلام په باره کې کیږي. اسلام باندې کوم اعتراضونه کیږي، که هغه بدعتیان کوي، که هغه کافران کوي، ملحدین کوي، د دې جواب ورکول دا ډېر لوی عبادت دی، ډېر لوی عبادت دی. خو دا ورسره یاده که چې دا قسمه میسیجي، دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران د دې نشر کول مخکې دا ناروا دي، ځکه چې یو خو دا د ګناه په کار کې مرسته کول دي. دویمه ده کوم ځای کې چې د قرآن بې ادبي کېږي یا د رسول صلی الله علیه وسلم ګستاخي کېږي یا د اسلام، او ته دا ویډیوګانې دا تصویران دا لیکل مخکې نشر کې، نو دې کې نقصانات. یو خو دا دی چې شریعت منع کړې ده چې ته به شر او فساد ته نه خورې، ته به پکې یعنی هغه کسانو کې به نه ګرځې چې هغوی دا خور کړی دی او ته یې خورې لیږې. او یو روایت کې داسې هم راځي، امام بخاري راوړی د علي رضی الله عنه په ادب مفرد کې دی، وایي چې یو خو هغه کس دی چې فحاشي کړې ده او یا کوي، او څوک چې دا فحاشي خوري، څوک چې په دې کې مرسته کوي، نو فی الاثم سوا، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي، دی او دا کوونکی په ګناه کې یو شان دي. دلته زموږ دپاره ګوره بل هم لویه فایده ده. نن سبا د سوشل میډیا دور دی او په دې کې خباثتونه ډېر کېږي. هر شی چې ته نشر کوې که نه، هر شی چې ته نشر کوې، نو ته او دا کوونکی یو شان یې، یا په ګناه کې یا په ثواب کې. اوس تا مرضي ده چې ته په ثواب کې ځان شریک کې او که ته په ګناه کې ځان شریک کې. که داسې څه دې نشر کړي چې هغه د خیر او د دین سره تعلق ساتي، نو هغه کوونکي ته خو به ثواب میلاوي، تا ته هم الله ثواب درکوي. او چې مثال کې سندره، فحاشي، تصویر، خباثت، هر قسمه چی یا لیکل دي سي چې هغه ګډوډي وراني د شریعت خلافي، او هغه ته نشر کې، نو هغه لیکونکی، ویونکی، کوونکی، هغوی دپاره خو ګناه ده، ته ورسره په ګناه کې شریک شو. او دا ډېر لوی ظلم کول دي د ځان سره، لکه وچ په وچه په ګناه کې د چا سره شریک کېده په زوره په زوره. لکه یو سړی الله رب العزت د یو ګناه نه خلاص کړی دی، خو دی وایي نه زه پکې برخه علم، زه خو لازم په دې ګناه کې برخه علم، زه خو یې کوم. دې ته وایي د ځان سره لوی ظلم. نو دا قسمه ویډیوګانې، دا قسمه تصویران، دا قسمه خبرې، دا نشر کول نه دي پکار، ځکه چې شر ښه خوری ته. دویمه خبره، دا چا چې دا کار کړی دی، دا ګستاخي کړې، استهزایي کړې ده، سخریه کړې ده، که هر څوک دی، د هغه مقصد دا دی چې دا د زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسي، او ته دغه کار د هغه دپاره کوې، ته دا کار لګې د هغه دپاره کوې. ما خو په دې څه خفه کېږو خو نه، بلکې بعضو ملګرو دا خبره کړې وه، دا ډېره د سوچ خبره ده. وی کله دوی داسې چل هم کوي، دا څوک چې اسلام پورې استهزا کوي او انبیاو پورې او د الله په خبرو پورې، وی کله دوی داسې چل کوي چې خپله یو آی ډي جوړه کړي او هغې له نوم داسې ورکړی چې هغه د مسلمان نوم او ځان داسې ښکاره کوي چې یاره زه ډېر خفه شوی یم او دا خو ډېر غلط کار شوی دی، نو دې مسلمانانو ته لیږي، دا وګوره او دا وګوره او دغه وګوره، او هلته هغوی سوچ نه کوي، هغوی مخکې نشر کوي. بله خبره په دې کې دا د ټول نه لوی نقصان هغه دا دی چې کیدی شي دا کومه ویډیو چې ته نشر کوي یا لیکل یا تصویر، دا د کمزوري ایمان والا مخې له ورشي، چې د هغه سره علم هم دومره نشتي، د هغه سره ایمان هم دومره نشتي،
نو کیدی شي د دې د لاسه هغه په شک کې پرېوځي، کیدی شي د دې د لاسه د هغه په ایمان کې نقصان راشي، د هغه په عقیده کې نقصان راشي، هلته هغه اسم کمزوري ایمان والا دی یا اسم جاهل دی، علم ورسره نشته. لکه اوس د ملحدینو د اعتراضاتو ته وګوره په اسلام باندې، دا اعتراض چې تعلیم ته مخې ته کېږي هغه پرې غوږ هم نه ګرځي. ولې؟ ځکه چې هغه د دې جواب ورکولی شي، حقیقت هغه ته معلوم دی. خو چې کله ته دا ټول اعتراضات راغلي او عوامو ته یې بیانې، خو چې وګوره قرآن باره کې دا دي او حدیث باره کې دا دي او الله باره کې دا دي، نو کیدی شي چې په دوی کې بعض کسان شکیان شي او په دې خبره یقین هم پیدا شي چې یاره والعیاذ بالله کیدی شي داسې. نو ځکه دا خلاصه یاد ساتئ، هر هغه تصویر، هغه ویډیو، هغه خبرې، هغه لیکل چې په هغې کې د اسلام ګستاخي، د پیغمبر، د قرآن، هر هغه شي چې دین سره تعلق ساتي هغه به مخکې نه نشر کوي. او بل دې کې مسلمانان خفه کول دي، مسلمانانو زړه ته غم رسول دي. د دې په هغه طریقه باندې دفاع پکار ده څومره چې انسان له الله وس ورکړی، چاله یې وس ته قلم ورکړی، چاله یې وس ته ژبې ورکړی، چاله یې وس د دې نه زیات ورکړی دی، حکومتي ادارو کې د هغه وس رسي، طاقت یې دی. هر سړی خپل وس مطابق به کار کوي، دا نه چې ته صرف ناست په کمره کې او په کټ کې پروت او خلکو ته یې نشر کوې، وګوره 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 وګوره. څه کوې ته خو ښه فساد خورې، مسلمانان خفه کوې او لوی نقصان ما تاسو ته وي چې کیدی شي ستا د دې نشر او اشاعت ته لاسه یو مسلمان چې کمزور ایمان ولري د هغه څه شي هغه په شک کې پرېوځي. نو دې نه ځان لرې ساتي. والله اعلم.